پیغمبر اسلام سړی رااله ول یا رسول الله یو ښځه ده مرکه ورته کوم یا مرکه ورته کړې ده مالداره هم ده خاندان یې هم ډېر لوړ دی او ښایسته هم ده خدا د اولاد یې نه کېږي اولاد یا رسول الله زه واده ورسره وکړم پیغمبر سم فنهاه منع کوي نه نه مې ورسره دی بیا ورله رالی ول یا رسول الله دغه مسله مې ده ول مې ورسره کوم بل ورځ بیا ورله رالی ول یا رسول الله زما دا مسله ده ول مې ورسره کوه بیا د الله رسول ته وفرمایل تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم رواه ابو داود النسائي پیغمبر صاحب ته وفرمایل هغه ښځه وغواړه چې محبت ډېر د خپل خاوند سره کوي او اولاد ډېر پیدا کوي او د الله رسول فرمایي ما ته د قیامت په ورځ زه به په خپل دا ډېر امت باندې فخر کوم دی نبي سته یو سړی به ورسره وي دی نبي سته یو سړی بلا نه ورسره دی نبي سته چې دوه کسان به ورسره یو سل شل صفه دي د قیامت په ورځ اتیا صفه خالي د پیغمبر علیه السلام د څلوېښت صفه د نور ټول انبیا وایي ما ته خوند راکوي چې زه څو جومات لرم نو دا خو اوس د الله رسول نو دی څه په خبر چې دا کښنه یې نه کېږي کېدلی شي کونډه به وله صحیح کېدلی شي یو داسې عیب پکې ولو چې هغه د اولاد نه وله خو معلومیږي مشرانو ته سپین ښځو ته دې ته معلومیږي اوس به یو ښځه وایي چې اشنو چې زما اولاد نه کېږي نو بیا نو ما څه ګناه کړې ده ما څه ګناه کړې ده چې اوس ما نه غواړئ دا خو د ښځې خبره ده او ښځې پر حق دي که نه دي په دې خبره دا خبره حق ده نو که چیرې بیا داسې ښځه وله چې یو چا ته یې ویلی چې داسې یو سړی دی چې مال هم لري دولت هم لري روپۍ هم لري خاندان هم ډېر دی خو نور د اولاد نه دی نو دا څنګه خبره شول د هغه ښځه اوس د دا سړي سره واده کوي چې څوک ورته وایي پلانی سړی دی مال دولت خاندان قوم موټران ګاډیانې هر څه لري خو نور د اولاد نه دی دا ښځه دا سړی کوي نو که ښځې ته پر هغه ځای باندې ته وایي چې ما څه ګناه کړی دلته ده څه ګناه کړی صحیح شو یک طرفه خبره به نه سره کوو چې بیا به ښځې وایي چې دا نو موږ ته څونه تاوان ورسېدي د الله رسول الله یو سړی رالی نه یوه ښځه راله ول یا رسول الله ما ته دوه کسانو مرکه کړې ده یو پلانی دی یو پلانی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول پلانی خو ښه دی پلانی ښه دی خو دا دی غریب دی ډېر د ماښام ګوله نه لري هغه دویم چې تا کم یاد کړی دی هغه بیا خشک دی ګرد عمر یې لرګی پر وژه دی ګرد عمر یې لرګی پر وژه دی نو ستا خپله خوښه ده هغه غریب دی د ماښام ګوله نه لري دا بیا خشک دی وروره لرګی پر وژه دی نو کې چې هر څو یې وویلې اوس ګوره دلته د الله رسول دې ښځې ته څنګه خبره وکړله څونه انتیکه خبره ده په ټول ژوند به دا نه کوئ عزیزانو چې راولاړ سئ ته په دا خبرې چې دا سړی چې دی دا پلانی عیب پکې سته د واده نه دی بیا هم ورسې د یو چا خور لور چې د هغه ورسره په ساو کې واده ورسره وکړي سبا چې وګورې په پښو شل دی بله کله کله نه دی پښتانه خو ډېر د کاروباریانو زامن دي ډېر د تجارانو زامن دي التجار یحشرون یوم القیامة فجارا الله رسول فرمایي د قیامت پر ورځ د تجاران ټول په فاسقانو ګناهګارانو په دوزخیانو کې راپورته کېږي دوه درې کسان نه حساب دي صحیح شو نو دیم ډېر تجاران دي څه چم کوي راولاړ سي دا خپل زوی شل دی هغه ګوډ دی هغه ګونګی دی په غوږو نه اوري بس کښېنولی دی زموږ دی زوی دی پلانی موږ واده ورکړو هغوی موږ ستا زوی ګورو ده په دوکان کې کښېنولی په کرسۍ کې سره شورې به نه زویه که سره وشورېده دی خوشحال دی بس ورته وایي زویه خبرې به نه کوي هغه خو دی ګونګی دی بس هغه چې ووایي نو ښه وروره بلوڅۍ خولۍ په 10,000 اخیستې ورپسر کړې ده ښه ژړه ګړۍ مور په لاس کړې ده به ښه موبایل ته هغو دا خیال چې مې خیال دوکان دی چلوي هغه جملاړ شي بس موږ خوښه ده ټیک ده صحیح ده بل اوس چې ګورې واده چې وسي کرا ګوټ ګوټ کېږي ولې سړی دی څنګه ظلم وسره بل چې ګورې هغه خبرې نه شي کولی بل چې ګورې هغه په غوږو نه اوري بل چې ګورې هغه اکسیډنټ کړی دی ملا یې ختمه ده ښه ولې سړی ولې ناجایزه راسره وکړه ولې دونه بد سړی د چا سره کوي نو پر دا ځای چې بیا دا ښځه وغورځي خلک ښځه ولي ښځه مه ولئ بابا وولئ دا حاجي صاحب ولئ حاجي صاحب نه دی چې دا 40 تاجې کړي دا وولئ غازي به شي غازي قسم په خدای که ګپه درته کوم د هغه ځای حساب ولګوه دا اوبه د کومه ځای راخړې سوي دي دی ځای ته مه ګوره دا اوبه ولې خړي دي هغه جله راورسه چې چا اوبه خړې کړي دي هغه ته ودرېږه
دلته بابا حاجي صاحب چم وکئ دوکه یې وکړله په دوکه یې زوی ته واده ور وکئ صحیح سلو هغه نژور یې راوسته نژور چې وکتل هغه یې مسله وکړه نژور بل اوس غورځېدله یا پلار راولاړ سو د دې نجلۍ چې ځه ټیک ده صحیح ده ول 100 لک روپۍ در کوم دا راکړه نو بیا ورته ګورئ نو د الله رسول ورته ویل تزوج الودود الولود چې واده کوئ د هغه ښځې سره وکئ چې هغه له تا سره مینه او محبت لري د واده ټول ژوند پر مینه او پر محبت ولاړ دی مینه او محبت د مابین ځای وباسه یو شی نه پاتېږي یاره خو د بازار کاروباریان دي شریکان دي 200 روپۍ سره اچولي اتمه ورځ بیا سره جنګ یو نو چې دلته پر 200 روپۍ باندې اته ورځې نه سره چلیږي نو دلته خو یې ور په مابین کې نشته دوی دوه پر چیش سره وچلیږي د دې دوه چلیده خالص د محبت په خاطر دی مینه محبت د ښځې د خوا احترام و دا خبره چې برقرار بیا هیڅ پریشانی نه راځي هیڅ پریشانی نه راځي د الله رسول فرمایي هغه ښځه غواړي امام غزالی صاحب فرمایي وایي چې کومه ښځه مثلا بیا د بې د معافي وچې یا اولاد یې نه کېږي تر دې نو بیا په کور کې نه چې کله کله مطلب سار چای مې وسي بیا راوځي خلک د باندې ازمشتې مندې چټایي او ټاټ ماټا ورکړي بیا دلته پر ناستې دی عام چټایي امام غزالی صاحب فرمایي دغه چټایي در دې ښځې ډېره ښه ده چې دا وچه ښځه چې اولاد یې نه کېږي اوس په ښځه وایي چې ښه نو ما څه ګناه کړې ده او زما سره څونه ناجایزه کېږي هغه ټیک ده صحیح ده پروا نه لري پر کور مه کښېنه خلک به دې پر دویمه باندې وکړي د یوې څه بیا اولاد دي د دې بلې څه بیا اولاد دي صحیح سلو ستا به عزت هم خوندي سي سړی به دې هم وي عیب په تا کې دی نو ته نو دا پر بل باندې مه اچوه صحیح سلو اوس دې خوښه ده و یا و ټیک ده یا بیا خو نو ته پوهېږې خپل کار چې دی هغه دې پوهېږي صحیح سلو